چې الله وی دا تبه زما ور دی زه مسلط کوم په یو مؤمن بنده باندې په دنیا کې بس دکر د برخه شو قیامت پورس قیامت پورس به جهنم ته نشي دا تبه ګناونه داسې پاکوي لکه څنګه چې ور پاکوي خبث الحدید زنګ د وسپنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو پیر د تبې تذکره وشوه تذکره څنګه یعنی چا وایي چېرې تبه دا تبه ډېره سخت دی سړی په عذاب وي لکه خلک چې لږې خبرې کوي مجلس کې فسبها رجل یو سړي ډېرې بدې ردې وویلې په دې تبې پسې لکه مثال الله دې ورکه کړي او ډېره سخته بیماري ده او الله دې داسې کړي او داسې کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لا تسبها بدې ردې پسې مه وایه فإنها دا تبه چې ده ګناهونه داسې پاکوي کما دا تبه ګناهونه داسې پاکوي لکه څنګه چې اور پاکوي خبث الحدید زنګ د وسپنې دا تبه چې ده څه پاکوي ګناهونه داسې پاکوي لکه څنګه چې اور پاکوي زنګ د وسپنې نه دا حدیث ابن ماجه راوړی دا حدیث راوړو مقصد دا دی چې دې کې صبر کوه په دې هر څه الله تعالی اجر درکړي وعنه رضی الله عنه دام د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال هغه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عاد مریضا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دی یو بیمار تپوس ته ورغی نو ورته ده ووایي ابشر خوشحاله شه زيره ولا وركي قرا فإن الله تعالى يقول اللاوي هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا دا تبا أسري بانيم تبا پیغمبر تپوس خالتله خالج تپوس تله چی اللاوي دا تبا زما ور دي يعني زما تربو دا ور دي زي مسلط کوم په یو مؤمن بنده باندې په دنیا کې ولي الله لتكون حظه من النار يوم القيامة بس ذكر ده برخه شوية قيامت بورس قيامت بورس بجهنم تنسي دا غورني الله بدي گرمای سره بچکی دا حدیث امام احمد امام ابن ماجه امام بیهقی په شعب الايمان کې راوړی نو خو دې دا فائدہ راوته چې بیماری کې صبر او به خصوصا تبا او بل فائدہ دې راوته چې د بیمار خواله ورلی من سره حدیث تیر شو نفیسو له فی اجله په ژوند کې ورله تمه پیدا کړه زیری ولا ورکا د خوشحالۍ خبر ورته واوره یې څه خبر ورته واوره د خوشحالۍ خبر یاره وایم چې ته ورشو نوري شروع کړي بلکې داسې خبرې کوه چې بیمار د هغې سره خوشحاله شي او ژوند کې تمه پیدا شي امید پیدا شي نو بیمار خواله چې ورلی سر ته کېنه که دعاګانې درته یادي قرآن درته یادي دم پې واچوه بیا ښایسته خبرې ورته وکړه وګوره پیغمبر دا وایي الله دا وایي صبر کوه الله به اجر درکړي دا د عیادت طریقه ده